السلام علیکم ټولو ملګرو ته رمضان مبارک او لږ مخصوصیتیا داسې زیات و چې ما ستاسو سره دا نوې غزل شریک نه کړي او انشاءالله زما دپاره به دعاګانې هم کوو. سره یو د عید په باره کې نوې غزل مونږه لیکلې ده، هغه در سره شریکوم. دا غزل دا نور محمد اظهار صاحب او در سره دا نوې غزل شریکوم. امید ساتم ستاسو به خوښه شي. او ارشاد دا یو رواج و چې مې عید ته بدلولې جامې، ګنې ما خوښې وي په خپل تن کې شلېدلې جامې. دا یو رواج و چې مې عید ته بدلولې جامې، دا یو رواج و چې مې عید ته بدلولې جامې، ګنې ما خوښې وي په خپل تن کې شلېدلې جامې. او لورې خوشحاله وه چې ښار نه به تحفه راوړي، لورې خوشحاله وه چې ښار نه به تحفه راوړي، پلار ورته راوړي په سرو وینو لړلې جامې. او ما سره هیڅ نه و شهید ورته کفن دپاره، ما سره هیڅ نه و شهید ورته کفن دپاره، د بېوسۍ مې شهید تن خرڅولې جامې. او د کلي ټول خلک راغونډ وو تماشې دپاره، د کلي ټول خلک راغونډ وو تماشې دپاره، د یو غریب نه چې په جاره خانیستلې جامې. او دا یو رواج و چې مې عید ته بدلولې جامې، ګنې ما خوښې وي په خپل تن کې شلېدلې جامې. او له بېوسۍ نه مې له سترګو اوښکې وڅڅېدې، کونډې خپل زوی ته چې له ټوټو نه ګنډلې جامې. او د یو رواج و چې مې عید ته بدلولې جامې، ګنې ما خوښې وي په خپل تن کې شلېدلې جامې. زما ماشومې لور اظهار خپل غربت ته کتل، زما ماشومې لور اظهار خپل غربت ته کتل، ځکه اختر ته یې له ما نه نه غوښتلې جامې. او دا یو رواج و چې مې عید ته بدلولې جامې.